ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا میاشت د همدردۍ میاشت ده، دا میاشت د غمخوارۍ میاشت ده، او دا د مسلمانانو سره د مرستې او د کومک میاشت ده. چې کم چا د مسلمان مرسته او کومک وکړي هغې د قیامت میدان ځان ته اسانه کړي، هغې د قیامت د میدان د مشکلاتو څخه خپل ځان صفا کړي. خو دا مدد څوک کولی شي؟ دا به څنګه کوي؟ دا هغه څوک کولی شي چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی سره محبت شي. دا به هغه څوک کولی شي چې په دې نیت باندې کوي چې دا مخلوق دا د الله تعالی مخلوق دی او زما د الله سره محبت دی، د الله د محبت په خاطر زه د دې مخلوق سره مرسته کوم. لیکن الله تعالی دې موږ معاف کړي، زموږ معاشره کې اوس یو مرض ډیر شوی دی، لکه دیکاوه ده، لکه ریاکاری ده، لکه فوټو سیشن دی، لکه تصویر سازی ده. چې 1 روپۍ و 10 روپۍ و 15 روپۍ و یوه ګوڼۍ وړه و چاته ورکوي، بس تصویرونه دي او بس تصویر کشي ده او ریاکاري ده او بس په دې دنیا کې خلک را روان دي. د مسلمانانو عزتونه خرابول او د مسلمانان درفدر کول او مسلمانان ستړي کول او د مسلمان د رسوایي فکر کول او د هغې په عوض کې د خپل ځان دپاره جنت غوښتل، دغه د زندګۍ هغه لویه جهالت هم دی، دغه د زندګۍ لویه ناپوهي هم ده. د غریب پر دې باندې ثواب غواړي، لیکن ما درته ویل د اردو یو ډېر ښه متل دی، هغه وایي نیکي برباد ګناه لازم. نیکي خو دې د لاسه ووتله چې ووتله، لیکن هغونه نور په ګناه باندې پسې اخته شو. بس زموږ معاشره کې دا مرض دی. کور ته سهار درته ولاړ صاحب غرمه راوځي، پر دکان باندې رشت د ځان دپاره جوړ کړی چې خلک ما ویني چې د پلانکي و دکان ته خو بیا دونه غریبان ولاړو او دې کې صرف د غریبانو تذلیل دی، د پلانکي و کور ته خو دونه ولاړو صرف د غریبانو تذلیل دی. نو په دې شکل باندې دغه ثواب او دغه مدد او دغه نصرت دې ته نه ثواب ویل کېږي، نه مدد او نصرت ورته ویل کېږي. صرف په دې جذبه باندې کول چې دا زما د الله مخلوق دی، دا زما د الله محبوب انسانان دي او پیغمبر علیه السلام وایي دا د الله عیال دی او الله تعالی ته په انسانیت کې ډېر محبوب انسان هغه دی چې د الله تعالی د عیال سره ښه کوي. په دغه جذبه باندې چې کم سړی دا عمل وکړي او د مسلمان د زندګۍ څخه تکلیف لرې کړي، د دې په عوض کې به الله تعالی د قیامت د میدان تکلیفونه د انسان د زندګۍ څخه لرې کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دلته تاسو کم مدد کوئ د اخوا څخه د الله تعالی مدد راځي. داسې نه دی چې د الله په مدد کې کمی دی، الله تعالی صرف ستاسو امتحان اخلي چې تاسو څه کوئ. حدیث شریف دی الراحمون یرحمهم الرحمن، چې کم خلک د دنیا پر انسانانو باندې رحم کوي الله تعالی د اسمانو څخه پر هغې باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ځمکې والاو په خپل مابین کې رحم سره وکړئ، خپلو همسایګانو ته سره وګورئ، خپلو قریبانو ته سره وګورئ، خپلو غریبانو ته سره وګورئ، نو یرحمکم من فی السماء د اسمان والا به در باندې ورحمېږي. نن چې کم نظام پر موږ باندې روان دی، زما د په الله قسم زما د عقیده ده چې دا د ټولو څه مخکې اول زما عمل دی، بیا د دې معاشرې عمل دی، بیا د دې انسانانو عمل دی. که حاکم را باندې ظالم دی او که را باندې ګرانی ده او که را باندې سختی ده او که را باندې درفدري ده او که را باندې بدامني ده، زه په خپل مابین کې ظالم یم، زه په خپل مابین کې رحم نه لرم او زه په خپله در خپله وسه پورې ظلم کوم، نو بیا به د الله تعالی سره د رحم تمه څنګه وکړم؟ نو بیا زما پر سرم الله ظالم راولي، بیا پر ما باندې ګرانیم الله یږدي، بیا پر ما باندې سختیم الله یږدي او پر ما باندې بدامنیم بیا الله تعالی یږدي، ځکه ظلم اول د ټولو څه ما کړی دی. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ارحموا من فی الارض، ځمکې والاو په خپل مابین کې پر له ورحمېږئ، نو یرحمکم من فی السما د اسمان والا به پر تی باندې رحمېږي.